د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست وایي چې په هیواد کې تر وروستیو تحولاتو راوروسته امنیت ښه شوی او ټول امنیتي ځواکونه شپه او ورځ هڅه کوي چې لا وضعیت ښه او د ډاډ وړ شي. د یاد ریاست ویاند خلیل همراز نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د ولایتونو مرکزونو ته د اسلامي امارات د ځواکونو له رسېدو وړاندې په درندو جرمونو تورن کسان له زندانونو څخه وتښتېدل چې له دې سره په یو شمېر ولایتونو کې ځینې پیښې رامنځته شوې، خو د نوموړي په خبره اسلامي امارات یې د نیولو هڅې پیل کړي دي او په لنډ وخت کې به د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ د ولایتو مرکزونو ته د مجاهدینو له رسېدو وړاندې ځینې اختطافګر، قاتلین او غله همدارنګه ځینې نور مجرمین هم آزاد شوي دي. د هغوی فعالیت هم د امنیت ضد پیښو د زیاتوالي لامل شو. خو له دې هر څه سره سره لله الحمد د استخباراتو لوی ریاست امنیتي او دفاعي سکتور سره په همغږي په دې توانېدلی چې د جرمونو خلاف جدي مبارزه وکړي او د هیوادوالو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې هیڅوک دې له هیواد څخه د وتلو هڅه نه کوي. اقتصادي ستونزې لنډمهاله دي او ژر به حل شي. د نوموړي په خبره ټول هیوادوال باید د هیواد په جوړولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مجاهد دغه راز وویل چې داعش او یا هره بله ډله چې په هیواد کې د بېنظمۍ د رامنځته کولو هڅه کوي جدي چلند ورسره کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې ګډوډیو ته لمن ووهي. د هغه هیوادوال چې هیواد پرېږدي هغو ته موږ مکررا پیغامونه ورکړي دي او بیا هم د دې تربیون خبر ورکوو چې هیڅوک د افغانستان د فرار هڅه نه کوي. زموږ ټول هیوادوال زموږ ورونه دي، که هر توکم قوم پورې اړه لري او که هر حزب او ګوند پورې اړه لري او که هر څوک چې افغان وي دا هیواد ده باید په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه لنډمهالې اقتصادي ستونزې دا د حل کېدو په حال کې دي. امید ورکوو چې تشویش ونه لري ډېر او د هیواد پرېښودل د هیچا په خیر نه دي. په هیواد کې تر وروستیو تحولاتو راوروسته ډیری هیوادوال له هیواد څخه د وتلو هڅه کوي، خو اسلامي امارات وایي چې په هیواد کې ستونزې لنډمهاله دي او دوی د حل کولو هڅې کوي.